د افغانستان د مخکیني ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غني په اړه لنډ وضاحت چې ولې افغانستان پرېښود. پر اوسني نظام اسلامي امارات یې مثبت اغېز ته دی او د واکمنۍ پر مهال یې د افغانستان لپاره څه وکړه. په سلامونو مو ورکلی کوم د اف جی نیوز چینل درنو لیدونکو. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام مو راګرځوم د دې ساعت تازه او مهم خبر ته. محمد اشرف غني د مثبت فکر خاوند و، نه تښتېدلی او نه یې ډالر وړي. له ځان سره یې دوه د لوستلو کتابونه او ټول هغه اسناد وړي چې د نړیوالو سره د افغانستان د پیاوړتیا او ستراتیژیکو پروژو لاسلیکونه کړي وو، تر څو په نظام کې داخل د لستوڼي ماران یې له منځه یونیسي. پر اوسني نظام اسلامي امارات یې مثبت اغېز دا دی چې د نړۍ پر مخ د ترهګرو په نوم د اسلامي اماراتو د بدنامولو مخه یې ونیوله. هغه داسې چې د 2021 د اګست په 15مه د یکشنبې په ورځ سهار امریکایي ځواکونو ارګ ته ځي، د اشرف غني ګډ خالي سلا کوي او د استعفا غوښتنه کوي. اشرف غني اصولي کار کوي، په ځواب کې ورته وایي چې تاسو زما ځایناستې راولئ، زه به استعفا ورکړم او واک به ورته وسپارم. امریکایي ځواکونه لا جواب کېږي، لار څخه درومي. دې وخت کې طالبان د کابل ښار دروازو ته رسېږي، هلته د خپل مشرتابه امیر سره سم تم کېږي. د مافیایي کړیو په لمسون کابل ښار کې ګډوډي جوړېږي. ښه مثال یې همایون و چې ځان یې د اسلامي اماراتو له لورې د کابل د قوماندان امنیې په توګه معرفي کړ، چې طالبان په دې ارتباط خبر هم نه و. طالبان د امن د تامین په خاطر د ولس په غوښتنه مجبوره کیږي چې ښار ته داخل شي. دلته د اشرف غني ځایناستی شتون نه لري چې واک ورته وسپارل شي. مافیایي کړۍ توطیه جوړوي چې د ورځې په جریان کې یا د شپې د طالب په جامه کې ارګ ته ننوځي، اشرف غني ووژني، طالبانو ته یې بدنامه کړي او نړۍ ته یې په ترهګره معرفي کړي. مګر اشرف غني له فکر کار واخیست، هم یې طالبان په امان کړل او هم یې طالبان د نړۍ پر مخ د ترهګرو ثابتولو څخه وساتل. د اف جی نیوز چینل درنو لیدونکو، دا زموږ دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا خیر چارې، د الله په امان.